د ما 20 کاله عمر ده 18 کاله ما په لندن کې تیر کړي دي زه اوس دلته راغلی یم فامیل سره ټول مې راوستي دي د ما دغه دا و چې زه دلته کار ځان ته برابر کړم او دلته یو شی وکړم د هغه نه رښتیا خبرې ډېر تنګ راغلی ولما نو لندن چیرته اوسېدلې؟ ویسټ لندن کې. ویسټ لندن کوم ځای کې اوسېدلې؟ ساوتال کې. ساوتال کې نو خود به تنګ شوی هلته نو نو زه دې پلان سره راغلی وم چې دلته به فامیل راولم د هغې حالات خو هم ډېر خراب دي ماشومانانو ته ښه نه ده نو ما غوښتل چې دلته یو شی وکړم کاروبار شروع کړم خو 3 میاشتې مې دلته چې تېرې کړلې چې چا نه هم زه مشوره اخلم هر کس نه که زوړ او که ځوان دا وایي چې لاړ شه هملته 3-4 میاشتې کار کوه بېرته راځه چکر وهه بیا خو د ما دا دغه داسې هغې کې آینده نشته هلته زه پردی مزدور یم کار کوم اوبر ډرایور یم او دلته غواړم چې یو شی شروع کړم چې هغه آینده ولري که کمې ګټم خو هغه د ما خپل کار د هغې باندې زه مخکې تللی سم نو تاسو څه شي مشوره ده؟ زه اوس پوښتنه لرم دا جواب کړه تا بیا به ته مشوره درکړم برټش یې؟ هو برټش پاسپورټ فامیل سره راغلی؟ فامیل سره راغلی. مور پلار ټول راغلي دي؟ مور پلار واړه خویندې مې دي هغوی مې راوستي دي 2 ورونه مې دي هغه عمل ته دي کار کوي. تا نه مشران دي کشران دي؟ ما نه مشران دي. هغوی خو دفتن پلان نه لري؟ هغوی مجبوره دي چې عمل ته کار وکړي او دلته فامیل هغه نه؟ فامیل هغه کې هو هلته دې اوبر کو؟ هلته ما اوبر کو پسې 13 سال ته مې تعلیم هم کړی ده خو تعلیم کې ما خوښه نه وله. اے لیول دې لوستی؟ بی ټیک مې کړی و. بی ټیک دې کړی؟ فوم مې خلاص کړی ده. اوس ته څو آپشن لري همیشه دپاره انسان باید چې کله هم یو پلان جوړوي نو باید 3 ډوله کینه ورو خیر مشکل نه ده خبرې به کوو ما ځان سره وساته یو پلان چې جوړوي غواړي یو شی وکړي ته باید ځان نه 3-4 پوښتنې دې وکړي دا ډېر مهمه ده اول پوښتنه دا ده چې زه څه شی همدا اوس څه لرم اول دا پوښتنه وکوئ دویم دا دی چې څه سره مې شوق دی او څنګه پیدا کوي څه سره شوق دی چې کوم کار ته مفته کوي متوجه سئ چې کوم کار ته غواړې مفته وکړي او چا شاباس دې په کار نه دی هغه کار سره د شوق دی دا څو پوښتنې وي ضرور دلته لیکچر ته نه یم راغلی زه غواړم تاسو چې شریکم تاسو سره متوجه سئ نو زه پوښتنې درنه کوم انشاءالله بور هم نه شئ تنګ هم نه شئ اول چې و بالکل دویم څه شی و څه ته زه شوق لرم څنګه پیدا کوي زه شي څه شوق لرم کوم کار چې فری کې دا اوس دی اوس د کې 2 نور پوښتنې دي جالب خبره ده چې ما کله لمر کې پروګرام درلودو چې ټایم د موږ ته چې څو دقیقې پاتې مې دې کې 2 نورې خبرې دي نو زه کال ته ټایمر یې ښیي که نه راځم نو دا سوال جواب کړم اول دا دی چې زه څه داخلي خراب لرم دویم دا دی چې زه څه سره شوق لرم څنګه پوهېږي چې سره شوق لري کوم کار ته غواړي فری وکړي دریم پوښتنه به ځان ته کوې صحیح دی ستا شوق د انجینري سره صحیح دی ستا شوق دی آیا ته په دې کار کې ښه یې او که ښه نه یو سړی بس ډېر شوق به لري آیا ته کار کې ښه یې او که نه انګلیسي کې what I'm best at که نه څه شی ته ښه کولی شي یو کار ته ښه کولی شي شوق دې پرېږده بیا هغه ته شه چې کوم کار ته ښه کولی شي او دریم څنګه اوس دا کار شروع کولی شي دا یو کار چې ښه کولی څنګه کولی شي بیا څو لارې نور دي اول دا کار شروع کا معلومات دی بنیادی واخله شروع کا پرفیکشنزم پسې مه ګرځه دا کار شروع کا چې یو سټیج دی وی ګیټ سټارټډ دا کار شروع کا پرې چې رواني بیا هغه نه بعد ګیټ ګډ دی چې ته دا کار اوس نور هم بهتروالی پکې راوله لکه څنګه چې امازون چې کله $1 ملیون سیل یې وکړو دوی یو میاشت رخصت واغستو چې څنګه خپل سیستم جوړ کړي د قمر بنسټ چې کله موږ $1 ملیون د کال بجټ هم درلودو موږ هر څه یو میاشت لپاره بند کړل مل چې راځه سیستم جوړ کړو سیستم هم قوي کړو اوس موږ تقریبا د کال $4 ملیون بودیجه لرو نو که نه هم کړی موږ ته خپل کامیابي تاوان کېدله نو موږ یو میاشت هر څه بند کړل چې سیستم جوړ کړو چې برداشت کړی شي دا نور کوم بوج چې پرې راځي
دریم چې کله ته دا ګیټ ګوډ د وکړو او کار د شروع کړو بیا ته ته به اکنامک انجن جوړی اکنامک انجن به جوړی ته چې دا سرکل روان شي چې ته هر څنګه جوړی هغه فکر کو چې یو نظریه او مثال ترا کې ذات نظریه څنګه به اکنامک انجن جوړی نظریه او مثال ترا کې یو کار ته غواړي وکړي څنګه اکنامک انجن جوړی وتا اکنامک انجن زما مقصد دا دی چې پیسې راځي د کارمندانو معاش ورکول کیږي ته پکې داخل نه او سیستم روان دی دا یو اکنامک انجن دی سیستم دی او نن یو ما ډېر ښه مثال راکو و سیستم معنا دا ده چې موټر که هر رقم ډرایور ته کېناستو دوی موټر چلولی شي نو خلک وړلی شي هغه به داسې تا پورې تړلی وي یا کوم شخص پورې تړلی وي دی نو اوس راځي ورور کیس ده دا ورور اوس یو کیس سټډي مطالعه کوو دا د یو کې یو کې تجربه لري دویم ماشاءالله برټش دی تقریبا دا پوینټس واغسل کنه پوینټس دا چې دا سفرونه کولی شي نور افغانان نشي کولی نو ته اوس څو انتخاب لرلی شي یو انتخاب دا دی چې افغانستان کې یو غټ لیمیټیشن تجاران دا دوی سفر نشي کولی نه دوبۍ ته تللی شي نه چاینا ته تللی شي نه ویتنام تللی شي زه نظریه در کوم د باندې ما خپله کار کړی دلته شریکوم تاسو پې کار وکوئ بوټانو کې ډېر سخته ګټه ده دا بوټان دي دا شوز درته چې دي که نه دا دوبۍ ته لاړم هر یو بوټ $100 $80 تا ته مانګ 100 پاونډ یعنی 100 پاونډ هلته یو عادي ته یو شی اخیستی شي مارکیټ کوم ځای کې دی نمبر 1 چاینا دی نمبر 2 ویتنام دی په 10 د جولای کې ویتنام کې ایکسپو وه او په 14 سپټمبر کې په چاینا کې ایکسپو ده 14 سپټمبر ته کولی شي چې همغه ځینه یو پرایویټ لیبل جوړ کړي پروډکټ د ادرس نه یو لیبل بوټان راوړي دکانداران سره خبره وکړي او ته دکانداران ته ورکړي دوی باندې خرڅ کړي ایزي یعنی ته یو دا کولی شي چون ته اجازه د سفر لري چاینا ته تللی شي ویتنام ته تللی شي دوبۍ ته تللی شي امپورټ افغانستان کنزیومر مارکیټ دی چې افغانستان کې ته هر شی وروړي دا لګیا دي خوري خپله شی نه جوړوي حقیقت دا دی کنزیومر مارکیټ دی موږ پروډکشن چې دی ټول کنزیومر دی ګورو نه هر میدان کې خوراکي فروشي دکان لرو چای شین چای دومره ښه مارکیټ لري پوښتنه وکوه نو ته باید ریسرچ وکړې او د خپل ټراول استفاده کړې حتی یو څو کسان سره کښېنه ته زه افغانستان ته راغلی یم زه امکانات د ټراول لرم دا یو سیریس ډیل دی خلک دوبۍ دپاره $2,500 ورکوي فقط وزټ ویزه واخلي چاینا څونه ورکوي ترکیې ته څونه ورکوي او ته فری تللی شي نو ته کولی شي چې یو خلکو سره کښېنې مارکیټ ریسرچ وکړې پروډکټ پیدا کړې او یو بیخي خپلې پیسې د نه تجاران ته ځي چې ورځ زه کولی شم چې هغه ځینې پروډکټ راوړم ته دلته ماته خرڅ کړه خلک یې درکوي درته دا سټارټ ویت که نه ډے ټو ډے ته نور امکانات هم لري انګلیش ټیچینګ کوی شي ځکه انګلیش زده دی مشکل نه دی که هغه کې ته په اکیډمیک د زده نه وي نو زما مشوره دا وي چې ته یو پروډکټ افغانستان کې پیدا کړه او بیرون ته امپورټ کړه بیا اکنامک سرکل جوړ کړه ته بیخي ګرځه هلته مه اټومیټک به تا ته ټول سیسټم روان وي سپیر پارټس کېدی شي افغانستان ته راوړي دویم موږ دلته ټیکسټایل وګوره ټیکسټایل انډسټري زموږ ډېر افغانستان کې غټه موږ کالي کو ټول ذات ښه دا هر شی چې راځي افغانستان ته دا څوک راوړي او ته یې هم راوړلی شي متوجه یې که هر شی ته چې دلته ګورې دا امپورټډ دی چې خلک یې راوړي ته یې هم راوړلی شي لارس شی دا ټاپ کسان پیدا کړه ټیکسټایل کې ټاپ کسان پیدا کړه په بوټانو کې شته دی نشته لاړ شه ته ورته راوړه ډېر ایزي دی یعنی هیڅ کوم سختی نه لري فقط یو څه مقدار فند یو څه مقدار ریسرچ او ته افغانستان ته امپورټ ډېر زیات ماشاءالله فایدې شته دی پکې او ته یې کولی شي دا کار ډېر په راحته باندې وکړي امید لرم سوال د جواب شوی وي سپیشل ستا کیس ته وایم او نور خو دویم مشوره به درکړم ورته اوس ته ماشاءالله تیار یو کې د ژوند کړی د یو کې یورپ مایند سیټ باندې پوهېږې دلته یو ټوریزم ایجنسي جوړه کړه دا هم ښه مارکیټ دی اوس په همدا اوس که څه یو هاسټل جوړ کړي دا فرحان وردک څوک پېژني په انسټاګرام کې چې دی خاموش ته یې پېژنې ماشاءالله هغه ته څو ورځې مخکې ما میسج وکړو مې ولې ته یو مې یو غن جوړی بیا هغه ویلې زه به یو هاسټل جوړ کړم مې صحیح راوړه پلان راوړم انویسټ به کوو سره یعنی ټوریزم کې هم یو ښه انډسټري ده افغانستان اپکمنګ انډسټري ده انسټاګرام پیج جوړ کا ټیک ټاک جوړ کا یو هاسټل دلته ورته ونیسه هغه بعض وخت د ورځې $100 چارجوي 200 هم چارجوي 300 هم چارجوي دا اوس پاکستان کې وو هغه ځینې کسټمر وړي بل ځای ته یعنی امکانات شته دی ډېر زیات امکانات دی افغانستان کې ډېر زیات دي زما په نظر چې لو کاسټ منیمم کاسټ ضرورت د ټوریزم انډسټري کې ده همدا اوس یو تا ته معلوم دی چې ووایي زه موټر لرم په کرایه ورکوم کور لرم کله خلک پکې پاتې شي
سٹارټ کا لازم نه دی 5 کسان ته څوک بامیان ته یو کس سره یو ځای کا څوک نورستان بل کس سره ځای کا ته د ورځې هغوی نه $100 چارج کولی شي یو ځای ونیسه جوړ کړه airbnb.com کې واچوه لیګل کارونه ختم کا وروسته ورپسې هاسټل جوړ کا امکانات ډېر زیات دي او هغوی ته باندې ټرسټ هم ډېر زیات کوي هی از برټش کنه دا ما سره چې کوی هم نشته کولی شي چې برټش ګایډ بلا 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 کنه مارکیټینګ ټرمز هغه ته یوز کړم خبره ختمه امید سوال جواب شوی یعنی ډېر امکانات شته دی مه مایوسه کېږه انشاءالله دلته کولی شي زما په نظر هیڅ بده خبره نه ده چې هلته لاړ شي تللی شي لیکن دلته چې جوړ کړي مطمئن ډېر به دلته په ارامه ژوند به وکړي امید لرم سوال جواب شوی وي